أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د درس ورځ د دې په خبره رسیدلې و. د الله نبی شکر مدینه را داخل شو. د بدر نمخ کې تقریبا 8 سرایا او غزاګانی د دشمن سره وکړي. د چا په قیادت کې حمزه رضی الله عنه تشکیل کې او د چا په قیادت کې ولد ترزویو، د چا په قیادت کې سعد ابن ابي وقاص او غزا کې په خپل ځان شریک کې جنگ بیرغ وای حمزه صاحب په لاس باندې ورکی. د اته غزاګانې وشو سرایا سریه دا معنی چې رسول الله به خپل برخه نه یخشي بلکې ملګری تشکیل کړي. دغه دا خبره معلومه شو چې امیر د جبهه د ضروري دی چې په اره جګړه او جنگ کې برخه والی، کله به اخلي او کله نه. د دې سره یو د دې غزاګانو نور سره رب العالمین د جهاد د فرضیت لګ لګ زر احکامات را نازل کړه. نو کله به دا ویل شي او زینا اجازه کړی شوی د هغه چاله چې وای سره جنگ کې دي شي چې د دشمن نه انتقام والی. صرف به خبره باندې چې لا اله الا الله ویل د دشمنان پرې دینه به ورسره به بل حکم نازل کې هغه به د طریقه باندې ان شاء الله وي و جنگيږي. هغه چا سره و جنگيږي چې هغه ساسو په خلاف اسلحه او چته کړی د الله د رضا لپاره و جنگيږي او آداب د جهاد بیان کړو. سوره محمد کله طریقه د جنگ ذکر کړ چې په کوم کیفیت باندې جنگ پکار دی. دشمن دې کله ونیونه یو خو الله د سر ته کټ کا یتی فدیه والا او یو خوشی کا. استثناګان رب العالمین ذکر کړی چې زنانه دې بچي او سپینګری دې به کې بچي او ماشوم دې به کې بچي په دې شرط چې دشمن سره برخه اخستینی او کدو شرط دشمن سره برخه واخصنو. الله رسول فرمایي چې به حکم د ماغوی غونې دي چې هغه مشران وشلېږي نوجوانان حق زاده به وشلېږي. به د اسلام اولنۍ جګړه لوی معرکه چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم او د ابو جهل پر مابین کې وشو هغه د بدر و. سوره انفال سوره العمران دې سورتونو کې الله رب العزت په دې مسله باندې خبر کړی. د عبد الله ابن عباس به سوره انفال لزکه سوره بدر ویلي ویلګي د بدر مسله ده. بدر د یو سړی نوم هغه یو کوی په یوځای کې کنلو التب عرب راتل خپل میلې به کولې مانت دوی میلې سو تجارتونه شرا وړه خرڅ کوي سواله مشهور شي به باندې کوی باندې په دې نوم باندې بده بدر تقریبا د مدینه منورې نه 8 کیلومتر لري او د مکی مکرمه نه 300 کیلومتر دی خو د دوړو په مابین کې وځو خو مدینه له نږدې په نسبت سره مکی ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د قافلې په سیوت په خپل غزا کې ملګری ځن سره واخصه غزوه العشيره یا غسيره یا ذات العشيره خو چې کله زیله ورشد دوه یا درې ورځې مخکې قافله لاړه. نو چا ورته اطلاع ورکړل چې د ابو سفیان قافله لاړه شام لا او د غزن را روانه ده د دیوال په کار دي د په جمعه ثاني کې لاړه ده. ورسره ان شاء الله راشي چې درې مشه به الته تیر کړی دی په رمضان مبارک کې د دې دواړو جبهو په مابین کې جنگ وش. د عربو مخکې عادت دا و چې به کله تلل قافله به لګل نو ځان لزان له ارسړې وسره روانو چا بلګ مال اخسته او چا متوسط او چا ډېر. خدا ورته دې طریقه وکړه چې ابو سفیان دا مشر د مکی د ټولو عربو مال راجمه کې ودلې اوس پارو چې در سره واله او تلار شام کې خرڅ کو سمنګ لواله. زمونږ د الله په دې کې نشه حکمتونه دي. وجه دا چې د ټول عربان اوس میدان د جنگ له بشیره ولې دي کې رب العالمین د لوی حکمت که شخصي چرته د چا په یوځای کې مال بند نه حقیقت به بسیت لري او د بل بنت لري بلکې د ټولو مالونه به د قافله کې شریک دي چې بس د سجمای باندې بشیره شي. دی قافله کې تقریبا چې درې مې شهور سره له رمضان کې زر وخان او زر 2.5 سر به د امیه ابن خلف و 50,000 به دینار و. یو دینار دا 4 ګرام شر 25 نمبر جوړیږي یعنی د 3 ګرامونو تقریبا 1.3 جوړیږي. دا اوس کوته دینار نه بلکې هغه د سرو زرو ته حساب کوجه څومره مالو او سلويخ کسان محافظین د ګارد په صفت باندې بسره روان کړي و
نو دار روانه و د شام نه رسول الله اراده دا وکړه چې دیجه کې موږ دار الله اندې کو راو به ګرځو نه یو به د مجاهدین مالدار شو بل به انتقام ولو د الله نه ډېر خیر سره یو خو چاله انتقام پر خودلو نه معنا انتقام به واخستل شي په مکه کې زموږ مالونه لوټ کړي دي دویم دا چې دا رأس الکفر دی د مکه د مشرکان وال په کار دی چې د نور کافرانو ته عبرت وایي ځکه دوی بدمعشان ورشه به خاتون لېګل الګا من خبر شو چې هغه ځکه داخله کې سر کړی دی او دام ساتلی دی او محمد هم ساتلی دی عمر هم ساتلی دی او صدیق هم ساتلی دی او خوشی کې ګیر بشه واغو دا لګره باز کفارو د عادت په یو ځکه مسلمان دی رښنه غټول مطلب دمکینی ورکوي دا سړی را پرې د منګلوي خوش کې نظم مقابله تیار شه کله چې انسان بدمعشي داخل کې ورشي کې به دا پیخي شروع کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام اراده دی وکړه چې دا بشي اوزي تقریبا د سره 313 مجاهدین دي یا 314 او یا 313 دا درې قول د علماو نه نقل دي ظاهر دا معنی چې رسول الله رضوان سره 313 ملګری واخصه لیکن مخکې دینه چې دا حرکت کوي چې دوه کسان ولېګل طلحه ابن عبید الله او مقداد سعید ابن زید دا دوه ملګری چې تاسو راشي د دشمن د حالات معلوم کې چې په کومه طریقه راځي او په څنګه راځي چې موږ وسامه چې تیاری او کمین ونیسو طلحه ابن عبید الله هغه سړی چې د احد کې د رسول الله ګرد جوړیږي دشمن چې کله گزار ور باندې کوي نو دا ګوته لګيږي دا وای حس دا موږ تاسو پښتنه وای ویش چې سړی زخمی شي رسول الله تربیت وکي لو قلتا وکتا چرته بسم الله ویل رفعت کل ملائکه ملائکه به تو چت کړي او الناس ينظرون الیک او د ټول خلکو به تعالی کتلې ان ارجه ذکر کوا د کېدو وخت کې د الله ذکر کوا د پاسېدو وخت کې د الله ذکر کوا د قشند منځ د دو وخت کې د الله ذکر کوا د مصیبت وخت کې د الله ذکر عالم چې تقریر کوي د الله ذکر وغله وخت کې خود القرآن چې کله لولې ایواز چې کله شي جنازو کې چې کله رواني د الله زین کې رب العالمین محبت معلومه ده نو د مصیبت په وخت کې د حس ویل رسول الله ورته ویل شي لو قلت بسم الله ک بسم الله دی ویل ملائکه به توچت کړي وي او سعید ابن زید عثمان ابن عفان بدی غزا کې برخه خصین د اراده دی وجه زلار شم لیکن محمد رسول الله پرې نه خودو وته بنځي وجه دا وجه د غلور مریض و رسول الله او غد عثمان ابن عفان په نکاح کې و نو تل د خپل خزه خدمت وکړه د شو لګته چې بری غزا کې برخه والی عبد الله ابن عمر فرمایي دا بدری دی بدری ذکر چې د رسول الله په امر باندې ورسه پاتې شوی دی فایده بګیدار وته کيو امیر د جبهه او مجاهد لوي شرکت ته پلاني ځل لار شو ته خیر دی جنگ لمسه نو دا پاتې کیږي دا بسر زوري نه کوي چې نه زم شهادت مې ارمان دی او پاتې کېږم نو دا کوم او هغه امیر په حالت باندې خبر دی هغه تعالی پاتې شپاتې او چې د حرکت کوه حرکت نو عثمان ابن عفان له وجته بنس او سیدا دوا اسونه د دې درس و دلس مجاهدینو سره دوا اسونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو د جنگ په نیت باندې وجه دا وجه په مکه کې مدینه کې ډېر اسلحه وي ډېر اسونه و خو هغه د قافله ولو د رب العالمین قانون دی چې زورور بدمعش کله په کمزور مجاهدینو باندې الله تعالی اندي د څه زورور سړی چې د غنومې په ټوله دنیا باندې بده شي خلکو باندې مات رحمت کې چې دغه څوګنوم نه پیژني د چا پیدا تمام نه لري چې د خلکو دومره قوي مقابله لکه موجوده صورتحال يهود یو غنو سوره د چې په ټوله دنیا باندې غرو فش او بدمعشي شروع کړي ده لیکن الله ورته کمزوري مسلمانان مخې له ودرولي ارجه کې دې ګریوان له الله سوره چولې د چپکړي د پاسه پیناست دا د الله سنت دی او د الله عادت دو اسنه چې یو از زبیر ابن عوام او بل د مقداد ابن عمرو الکندي مقداد ابن عمرو الکندي اقا انسان دی چې جنت د لپاره په شوق کې دی دا به کله ما خو له راځي دومره قیمتي صحابي ورس ان شاء الله به دا حالت ذکر کیږي چې د بل چار شنبه له ژوندې او شهید د غیرت خبره ګوره او رب العالمین رسول الله فرمایلی چې څوک کسان سره مینه کوي یو به مقداد ابن عمرو الکندي دا دوړو اسونه نو درې کسان په دې اسونه باندې سورېدل ذل حلیفه الاخیر روانو دغه شان روحه الاخیر ورسید چې شپږ دشمل وړاندې ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام او علی بن ابي طالب او ابو مرسل الغنوی دا درې وړ په یو اسمان رانل کله قربانی یو سورېدو چې هغه بخته شوی او بل په سورېدو چې هغه بخته شوی بل علی صاحب او ابو مرسل الغنوی ویل یا رسول الله ستانه وبته مونږ تیرو خیر ته بل اسمان سورېګا د الله نبی ویل نه انما انا وذ چې مستاسو ډیر قوي موزم د اجر طلبګار ما دلیل به دې معنی چې امیر د جبهه د مجاهدینو سره څومره به تکلف ژوند وکي هغه د مجاهدینو حوصله وشتي کی زوی اجر لم ضرورت لرم او زه تاسو نه قوي ما دا څه خبر راځي تاسو زله په اسمانه سره متاسو پیدل روان وي تقریبا په دې کې اته توري د رسول الله ملګرو سره وي اته توري وسی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وتون عبد الله ابن ام مکتوم دا صحابي په خپل ځای باندې د امامت په ځای باندې مقرر کړ تقریبا 12 کړي دا په خپل ځای باندې امام مقرر کړي په دوه سترګو معذور صحابي وو قران کې رب العالمین د بارکه مستقلی سورۃ نازل کړي د عبس وتولى ان جاءه الاعمى د الله نبی او سره خبره کوله په دې منځ کې عبد الله ابن ام مکتوم راغی نو رسول الله خپه غوند شو چې لکه دې سړي سره دعوت خبره شروع کړي دا تر لینو اسه دعوت دی ګډ وډ کې پمن الله تربيت ورګي یا رسول الله توجه دل واړو دا بل څه کوي هغه به خبره منی یا بینه منی لیکن دا تیار راغلی دی دلیل دې بده باندې چې ملګرو لړې توجه وکړ ده د درس ملګرو لا دغه ته پوښتنه کوله او د غیر مریض او د غسر ناس او مجلس د دې صورت مقصد دا چې په ملګرو باندې پام دغه قتل او دغه تعقیبول رسول الله بار بار ویل ودا اخ صحابي چې ده مبارک رب العالمین و مالا تربيت را کړې دي عتاب مالا را کړې دي د په خپل ځبانه مقرر کې دلیل دی په دې باندې چې لون انسان هغه امامت کولی شي لکه عبد الله ابن ام مکتومه به د څه مصلحت وجه نشي باغی باندې الله رسول پویږي ابو لبابه راولګو د معذول کې وایي چې امام داش دی به امام کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دستر سره برابر کړل ادریس و دیار لسو کې چې دي کې تقریبا د دواتنه تشبق اته پوری مهاجر یو شپته د اوس د قبیلینه او یوصل اوې کسان د خزرجانو نه و د ځان سره واخصو جنډې چې د مصعب ابن عمر له پلاس باندې ورکړه د دوشنبه په ورځ باندې روان شو چې پاتم یا په دولسم د رمضان باندې په ولسم باندې به اس د دوړ مقابله رااله د رسول الله د ابو جهل فوج د ټول جبهه مشر چې د هغه مصعب ابن عمر کې د مهاجر قومندان شو هغه علي ابن ابي طالب کې او د انصار قومندان شي هغه سعد ابن معاذ رضی الله عنه نو یو طرف مخ کې ولګو یو د کی طرف لا یو د چپ طرف لا یو د ورسته شو دا قیس ابن صعصعه د صحابي وغیرہ ملګری بلاس باندې ورکړ چې ترس ورسته راځه په دې منځ کې دستر روانه و لخر له خمیس په دې مناسبت باندې ولګي چې هغه په 15 تقسیمات باندې تقسیم شي سبا مخ کې رواني او سبا کی طرف رواني سبا چپ طرف رواني سبا ورسته رواني سبا دې منځ کې دا روان و چې کله دتل نو رسول الله یو دوه کسان ځان نور انتخاب کړ هغه ولګل چې تاسو دشمن حالت تور معلوم کړي عادی رسول الله او عمر الجهني دا چې کله لاړ دی لارې ترڅو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام میدان د جنگ له وس راځي نو هغه غونډې په خوا کې اسونه چوکړل یو کوی خو لاړل الته او بس کلی اس ځان باندې کول چې د قافله کله راځي په کومه لار راځي څو وخت راځي او خیر ملګری به تعقیبي امیر وی یو کوی و دې دوړو ته او بس کلی په دې غاړه کې دوه جنکه ولاړې وي د یو جلې دی بل له ویلې وستا خو ما باندې قرض ترې کنه هغه وی او وی دوه ورځې قافله را رسیږي زبد سره والم په هغه به خرج کما واغونه به سوالم ایسته به سره خرج پکې ادا کم عادی شه ابو عمر الجهني وبل وکړه چې لکه دوه ورځې ورسره قافله را روان ده ځکه دا خلک پوي دي او به وسکه نور رااله به ترې غونډې خواله دیږي اسونو په دې وخانو باندې سوار شو را روان شول ابو سفیان د قافلې مشر شکل دی چې لراغه غو ګور سمره شي سړی دی زموږ تاسو مشران وي کو دشمن دیږي دړي د زمري تابع ورته نس هغه د شنو چې بس دشمن دی او قافله را روانه ده او پیغمبر را روان دی هغه وړاندې ورسره ساري ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم سره دشمنی ده نو شکل دل تراله دلته وسړی او مجدي ابن عمرو هغه نه تاسو کې ولکه په دلاره کې خصوص راغلی نه و دی خو خصوص نه راغلی توجه وې دوه کسان راغلی په دې کې وبوس کړي او به ما تعقیبوله د دې غونډې خواله لاړه الته وکان چوکړي ونه پاغي باندې سوار شو او متصل لاړه ابو سفیان وړي راکا قافله را رسیدل ان چې ابو سفیان د هغه وکانو خاله ورغه چې په کوم ځای کې هغه وکان چوکړي چې ګورو الته وکانو ګوري د وکانو پچ پرتی دا پچ راواخه ماته کړي چې کله ماته کړي نو په دې کې د کجورو اډو کې پراته و ابو سفیان وی چې او هو دا خو د یسرب ولادي د محمد کسان راغلي دي عليه السلام څومره خیر سره ده وې دې پچنه معلومیږي چې دا کجوري په مدینه کې ځای دی او د مدینه باشندگان راغلي دي او د مدینه استاجي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلي دي چې دا خبره معلومه کړه دشمنم ډیرو خیر دی بیرته لاړو قافلې لا چونکه دا شام د شمال په طرف باندې په دې خو روانو په لوزدیس طرف جنوب طرف کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کمین نیولې د دې خپل قافلې د شروع خور کې چې په دې غرب باندې روانه کړه وې تاسو بری طرف باندې حرکت وکړو زئی خو یو کس زمزم ابن عمرو الغفاری دله خط ورکه ورته ویل چې مکیله ورشه ابو جهل له وای چې خوخه استا زمنګ انتقام اخلو کنه اخلو ګره محمد سره د فوجانو راغله د ټوله قافله لوټ کړه ومنډه باندې روان شو لیکن په دې منځ کې د رسول الله یو ترور وا عاتکه بنت عبد المطلب هغه خوب ولیدو خوب دې چې ولدو چې د افته خور په دې خوا باندې یو سړی راشي او आवाज وکي
دغه ځین ورسه به راشدل د کعبه باندې ودرېږي به आवाज وکي اې دې کعبه نه ورسه به جبل ابي قبيس وکي چې الته ودرېږي आवाज وکي به غټ غټ راولي تیګه د شیرا کولی کې راوي غرزي دا غټ ټوټه ټوټه شي چې په هر کور کې ادمر دمر ډکره وردن نشي تیګه ورشي دا خوب شکل دې کې ولدنو عباس صاحب ویل چې دا رسول الله کاکاو ورته ویل شروع راځي خو ملي دلغه چاله وای ما هغه پوښتنه د خطرناک خوب دې اصلي د عملګری څه غلط تعبیر ونی خو ولید له ویله واغه خپل پلار له ویله حتی تر دې پورې چې ابو جهل خبره ورسېده ابو جهل ډېر غټ بدمعاش شړیو عباس رضی الله عنه چې کوم وخت طواف کول او طواف نه بده خو شراغ ورته تعال یا ابو الفضل وې دې خراشه عباس رضی الله عنه ورته خپل راغی ویلګه پوخام دې سړو د نبوت دا وکړه وسم لکه چې خجم د نبوت دا شروع کړي ذکر رسول الله خدا د عباس ورارو او عاتکه خور وا نو دومره خطرناک سړی وي په خو هم د سړو د نبوت داوی کولې چې مونږ انبیای یو مونږ دا یو مونږ دا وسله کې دا نبوت تاسو به خزو کې مراغي قسم په الله د درو ورځو کې دنه کې په دې مکه کې چرته انقلابات را نغله زبدا ټول عرب را جمع کوم مستعار خاندان په خلاف باندې یو کتاب ولیکو چې د محمد خاندان او د عباس خاندان سخت دروغجن خلک دي پیغمبرم دروغجن دی او عاتکم دروغجن دی او عباس هم دروغجن دی عباس صاحب ځان د تجاهل کې واچو چې زه خبر نه مې دی خو نه اسی تعالی چا ویلي دي خو کور لچراغه د زنانه ورته ویل چې ابو جهل څه حق لري چې موږ له کنزل کوي د وال پکار دی دا قتل کوي وجنا عربان ډېر غیرتن خلکو به رسول الله خاندان نو عباس صاحب دا قصو کې چې بدري مورز باندې ایسه صدا ابو جهل او وجن په وجه کې غیر کوم توري گزار په حکم وای وجنا ګرځي تعقیبولې په کدا وشو شکل درې مورز شو زمزم ابن عمرو الغفاري در دې ابته حلقه خلراغه د خپل پوزې ویني کړه قانون دا و چې هغه بچاله خطرناک زیره ورولو یا خبر به ورولو اول به د پوزې ویني کړه جانب مقابل به ان شاء الله د خیر کې خطرناک حال دی دغه نه ورسره دوه د پالانو د کته شو الټا کړه او کمیس راويسو نذیر العریانا چا به کمیس استلو نو ټول خلکو باندې بیر رااله چې لکه ډیر هنګامي حالات راغی دابته علاقه لړغه الته आवाज وکړي چې معاشره قریش ځان ورسوي غزه د هلاکت د درې ورځې ورسره ګورساسو قافله لوټ کیږي به راغه د مکی پر سر باندې ودرو د بیت الله دغه نور څخه جبل ابي قبيس راغه او دا درې اوازونه وکړه چې دا اوازونه وکړه ابو جهل ولکه دا خدای خوب خبره ده سو غوسش دومره غوسش ملګرو لوي دی محمد له وسمن کار کوو دلته چې دا ګمان کړي چې دا د ابن الحضرمي قافله ده خدا د ابو جهل قافله ده قسم په الله چې د مدینه د بچی نظر پښتنه وکړه دا کافر انسان دا ډېر مغروري خپل زور لیدلې د بل چا لیدلې نه خوشی کله لاندې وجنه به خپل زور ارڅ وته په دا ټول نړۍ باندې دوی आवाजونه شروع کړي چې دشي به وکاو هغه څه به وکاو ان شي لاندې وینو دومره وینو پورته وینو اټم در سره او جاز در سره فوجین دی نو ماتي دونکو فوج دی هغه فوج دی دا دوله د باو ولي وې دی محمد صلی الله علیه وسلم ګورم د سمګره مخنه بالکل دا ټاکر ټولوم ډېر په تکبر کې راغی قران کې الله دا تکبر ذکر کړی لري ځان سره شراب را واخسته او ډمه را واخسته وغیرہ دا روان شو دا تکبر څنګه الله نه مني ابن قیم فرمایي چې کوم شه د الله په دربار کې راغی چې کله انسانو کې الله په خبرېږي چې کوم شه د الله په دربار کې نه پاغه الله خوشاليږي د رب العالمین په دربار کې د تکبر پریمانه د الله په سخه خبرېږي حتی مجاهد انسان چې هغه د وخت پرې کې او باغ کې تکبر راځي نه هغه کټ کول پکار دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام مجاهد ول چې هغه وخت پرې کې وګدا او دا پنځه کته وی نعم الرجل خریم دا خریم ډیر ښه سړی دی لولا طول کدا وخته وګدنه وي او دا پیسې ختنه وي نو متصلغه وخته کټ کړه او پیسې اوچته کړي اگر کدا وخته پر خودل مجاهد ډېر پکار دی ضروری دی لیکن چې کله د یو ملګری د نه تربيت د وجه نه کار خرابېږي د ټول ملګرو له شکست رچې کنه ورته به وخته کټ کا لری کا ته پر خودري د نور انسانانو ته به هیڅ هم نخکاری خورم ایسه کټ کړه په دې بدمعشي باندې چر روان شونه د عرب ټول خلک را روان کړه په دې ځکه درې کار وشول یو بنو عادي پاتې شو هغه موږ به برخه نالو ابو جهل مروته عتبه مروته شیبه مروته نصر ابن حارث مروته دا غټ قومندانان د ابو جهل دا ټول روان شو او بل به ابو لهب پاتې شو ابو لهب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ترو دا د رسول الله سره سخت مخالفو الله رب عزت در باندې شو مرز ولګو چې وړي وړي دانی پر اوخته اوسخه بوینه شروع کړ هیڅوک بنخواله نه ورتل عربو دارنګ واخه سوید دې سړي خواله چې ارڅوک ورغه دغه جراثیم او میکروب د خواله راځي دم په دې بیماری اخته کیږي رسول الله باندې د کانو گزارونه هم کړی و سخت مخالفت چې کړي و هغه دې سړي د رسول الله هغه تقبل لهب کړو لس بچو د رسول الله دلوريان در زمانو په نکاح کې واقع په طلاق کړي تبت یدا هغه سورۃ الله یذ مبارک الله نازل کړي نو ایسته په دې منځ کې الله دام ور مردار کې به
چې مردار شو ځامن لاړ شروالي والا ویلې چې دومره پیسې بدر کوس موږ د خپل چیرته دفن کړي وې موږ دفن کوو خو ګوتې مرتنو ورو قبر مرتنو باسو اسیو کنده کې به وګرځو د پاسه بخوره پیرا ډیره کوي چې هر رقم تکي خو دې مخنه لری کوي او بل امیه ابن خلف پاتې شو امیه ابن خلف څنګه پاتې شو چې کله سعد صاحب عمره لړغلو نبی دا ابو جهل سره خلو والا دار امیه ابن خلف ملمو دورته چې خیر دې اسمه په مشر باندې आवाज مو اوچتا و وی والله چې محمد ملګری بتانه فرید علیه الصلاه والسلام امیه ابن خلف په ځمانه ویریدو چې اسنه ما خو وجني وې زنسم ابو جهل ورته راځي چې زوی نسم ابو جهل ډیر تحریکی سړیو عقبه ای ویلي د شي عطر یا خوشبوئی چې هغه زنانه استعمالي لکه وسم په بازار کې چې خوشبوئی نشته د نارینه لپاره د زنانه لپاره یو خوشبوئی و چې هغه زنانه استعمالوله ابو جهل ورکړه عقبه ورته ویلي ورشه د امیه ابن خلف له ولګوا ځکه چې جنگ جوړي او میدان تو دي او خلک حاضرېږي او د قرار دي کور کې زنانه سره ناس دي نو د دې انسان مثال ابو جهل وداره خځه غوندلې یو ځکه څنګه ګرم دي مجاهدین شهیدان کېږي او بل څه د ډډه والده چلګه اسما پیڅه نو دا کافر بني زمانه دا سړی بے غیرت دی وکله چې عقبه دغه خوشبوئی راوړله امیه ابن خلف په حرم کې ناس ولکه څه شی دی وی خوشبوئی می تراوړه د زنانو وی تباش استاد کړ د الله تباکی زه تعالی خزه کار شوم به آو نارینه ټول په میدان د جنگ کې د پراتری جنگي ګوتل د خو سره به کور کې نسلیت وافونه کوي وی قسم په الله چې اوس وشل کېږي موزم غیرت کې راوسو وګ باندې ستور شه د خپل خزه ورته چې سړی مزه وجه دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم ته وجنی ګوره دغه ملګری ته وجنی تعالی دغه خبره کړی دا چې موږ دی وجنو وی اسب دی خوا کې روانو مدعو په میزان سره روان کړي خو جنگ نه ورزم منځ کې راتل خو حتی جحفی علاقه لراله دې ځل شکل را ورسېدل د دین مخکې بنو بکر د خاندانو ابو جهل ویل کوم د رسول الله سره په جګړه باندې شروع کړي دي خلکو سره زموږ دښمنی ده د شاده خانه په موږ باندې تعرض ونه کې چې بده منځ کې راګیر نش لکه د دوو پلونو د ژوند کې براګیر شو ایسه بچک چور شو مات بشو شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی د بنو بکر د خاندان مشر ویلکه چرته روان وي د محمد منګه وژنه نه ختمه وي زمل غره زمانه ملګرونه بالکل بیغمه شي په ورزي دښمنی په دوستي بدل شو اې دوستر دښمنی په څه باندې و دی قریشو د بني بکر نه وسړې وژلو به یو کسته ځوان د قریشو د پاغه لقب نه تیریدو نو هغه ویل لکه په قریشو پر استاسو چرته دښمنی وي وینه ور پورې تړلې د قزوان پکې وژنې دوی لاړه قریشي قتل کې مات کی قریش به په دوی باندې حمله وکړه په هغه کې وسړې وژل سره راوړو په حرم کې مشه ځوړن ځکه جاهلان خلکو یو بل سره د مقابله کوي دوی خپل مابین کې دښمنی وکړي چې رسول الله دښمنی دلنو ایسه کافرانو به خپل مابین کې دوستانی شروع کړي چې وځ دایو طرف منګو وو چې کله لاړل ابو سفیان ابو جهل خطر اوله ورته ویل چې قافله ډیر په خیر او امن امان سره ورسېده او راځي بیرته مکیله در خپل شورا را جمع کړي چې لکه څه شل کوو جنگ کوو کني کوو نو اخنس ورته ویلې وی ګوره جنگ په دینت باندې پکارو چې موږ د قافله بشو قافله چې رسیدلې نو موږ څه ابو جهل تقریبا 1300 کسان راوستي و او په دې کې شپږ سو نيزي او سنه څومره وکان بو سم مصالح راغلو 1300 ځوانان هغه ځوانان چې پاسه باندې سنبالو وې زوم نور جنگ څخه قافله د دې چې موږ بچ کړه حکیم ابن حزام دا په دې وخت کافر شو د خدیجه الکبرى د ترور زيو یو سره شل کاله ژوند او شپېته کاله په کوپر کې او شپېته کاله په اسلام کې هغه بل ویل چې عقبه د دې ابو جهل د دماغ برابر کورته موږ راغلو د جنگ په نیت باندې چې قافله آزاد کو چې قافله لاړه نور جنگ سکو زومنګا عقبه ابو جهل دا ویل ورته ویلې وکدا محمد چرته په ټوله دنیا باندې کامیاب شو امز من ګټره وجدار اخر کې موږ تسلیمي ورکو ځکه داس موږ د قوم سره په باندې فخر پکار دی خو کدا چرته ناکام شو چې اول خدا خو موږ مقصد افریج به وجه کې چې سرلاندې چې موږ ولې دا وښنو رسول الله ویلي به د خلکو کې چرته خیری نو د دې شروع خو علاقه به خیری دغه خبره تایید کړو د عقبه نو ابو جهل دومره خطرناک سره عقبه څه ویلي وی بچو لکه چې ته دینه وډار شو دا پړپوستي او پړشو د محمد د ملګرو د یری د وجنه غیرتی سره وسړي غیرت ورات وی به غیرت سره د محمد صلی الله علیه وسلم نه یریږي د عمر نه یریږي د صدیق نه یریږي سم دا زړه د پړپوستي شروع پړشو دوره پیږي هغه ورته د څه بنئ سبب پته لګي چې ستا کوناټي به جوړو کزما به کوناټي جوړي ته پړتو کې ګندګي کې کوزه به کوم ته بلنګ کې ګندګي کې کوزه ته مال په غور راکې ک جنگ کیږي کني کې سبا خامخره محمد سره جنگ کوو غیرت کې راوس نور لاړو د عامر په نامه باندې وسړی واغلی ویل چې ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو ستا ورور وجل ابن حضرمی د خپل ور انتقام دیوالو په خلکو باندې وژړا وکا هغه چې ټول عرب راجمه کړی عربو وکشي وعمره وازما عمر رورا وابن حضرمی تو وجل شو د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو وجل د عربان ست انتقام نه اخلي
یو د عربان په جذبه کې رااله چې ضرور جنگ کوو او خامخا جنگ کوو چې نه پریدو ځکه جاهلان او غیرت کړهاله اخنس ابن شریق هغه تقریبا 3.5 کسان وګرځول نو دیږي کې شپږ سو نيزي زر وسلوال فوجینا او سل اسنا او نور وکانا دا په دې ځای کې پاتې شول نو روانه چهارشنبه لکه چیرته ژوندیو د لوی درستیز محمد صلی الله علیه وسلم او د مجاهدینو د قومندان محمد صلی الله علیه وسلم د فوج تشکیل او دغه فوج را روانېدل او به په بدر کې جګړه دغه نتیجه دا به ان شاء الله بل چهارشنبه او بل چهارشنبه بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابع درې نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه